سعید ابن مسیب رحمه الله په باره کې راځي دا جمعات کې ناستو یو کس راننوته چې وی قتل په دغه ټیم کې مؤذن اذان شروع کړ د محمد رسول الله سنت داسې دي چې کله مؤذن په جمعات کې اذان شروع کړي او څوک په جمعات کې د دوی د پاره بار وتل بل ځای ته تګ دا جایز نه دی ها کچرته اشد ضرورتي نو په هغه صورت کې بیا جایز دی ځکه اذان درمانه وشو په اذان کې ویلې شو چې کامیابی تراشي مونږ تراشي او ته د جمعات رواني بارسي دا د محمد رسول الله سنت دی چې په جمعات کې وی او اذان درمانه وشو به د جمعات نه بار نو و یو کس راغلی سعید ابن مسیب رحمه الله خواته او ورته ویلي چې په ما ته بار ملګری ولار دی او زه زما درنه او د عمرې په سفر باندې روان یم هغه ورته ویل چې اوس اذان وشو د الله رسول وی چې اذان وشي بیا د جمعات نه بار موزي وای ما ته ملګری انتظار کوي هغه په تمه دي زه روان یم عمرې ته وای ما ورته د رسول الله حدیث ویل او هغه خپل خبره را مخې ته کړه وایسته د جمعات نه بار وته سعید ابن مسیب رحمه الله په مغزه باندې ولاړو چې خبر راغله هغه سړی د اوخ نه را پری وتل د سورلې نه را پری وتل او خپې ماته شو